205 البدر کلي اردو کې سلګونه میله بېلابېل ډول سپکې او درنې وسلې ترمیم شوې. سلامونه او ستړي مه شئ. هیله ده چې خبر تر پای وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت اړوند 205 البدر کلي اردو په لومړۍ پیل محمد لوا کې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره 3 میله 2 ملي 15 غرني هاوان 2 زوکیاک 14 دشکې 11 میانه هاوان 3 اکیزان 1 دفع هوا توپ 1 ډي سي توپ او ګڼ شمېر نورې وسلې چې د تیرې جګړې پر مهال زیانمن شوې وي ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولو وار ده چې تر دې وړاندې هم څو ځله ورته وسلې او وسایط د ملي دفاع وزارت د تخنیکي او مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. په یو بل خبر کې بیا د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات له لورې د کوشتیپي کانال د امنیت ساتنې لپاره مجهزه کیته جوړه شوه. د یاد وزارت په وینا دغه کیته د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات له لورې د کوشتیپي کانال د ساتنې په موخه په ټولو اړینو نظامي تجهیزاتو او وسایلو سمبال شوې ده.